ها تاسو دغه تاسو ذکر وکړئ چې موبایل والا لږ لږ شاته شي ها دا لیټ نه پرې د لیټ ونیسه خو ته لکه د عمر دلو ته پاتې د ترازی ګورې کم مرګې ورو راځه راځه ته درېګا دا او دا تا واخیجه دغه برابر واخیجه بره بوم ته واخیجه نه جی نه ورګه سر ازه هماغه انګل ورګه دغه تاسو شاته شي ښه پکې کینئ دلته راشئ لکه څنګه قدمه چې ټوټه ما یې کښکول خیال ساتي بس आओ जी आओ परमाना आओ जकीन अजबिया आओ जकी भैया लग रहा ना ना फ्रेम कम देगा ना भैया तम केने यार दे बस केने जुआ जुआ तम केने दलता केने ما خته کې نه بیبي دي کور کړی دا کنه بس ریډي جی اکشن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتب السلام علیکم زین مخلص او دا وخت ولاړیو په مدین کې مطلب دا چې نیمه شپه د زما په خیال دا وخت زموږ په کلو کې خلک ودی خو موږ دې وخت کې ولاړیو د یو ډرامې په سیټ باندې یخني دا ګیر چاپې راواورې شوي دي باران وریږي او دا ټول ملګري ولاړ دي دې ځای کې ډرامې اوپننګ کېږي د ډرامې نامه ده کور زما انګار شو په دې ډرامه کې چې کوم دی نو شاهد خان زموږ سره تاسو یې پېژنئ زموږ سوپر سټار د پښتو فلمونو هغې زموږ سره دي او نور هم کاست هغې به خپل انټروډکشن په خپله باندې کوي خو د دې ډرامې پروډوسر چې کوم دی نو هغه حجي ګل دی دی په خپله په ډرامه کې هم کار کوي او ډایرکټر چې کوم دی زموږ د امجد نوید صاحب دی جی امجد نوید صاحب او د دې دا چې کوم پروګرام کېږي دا زموږ د دې سوات چې کوم سید فقیر سیلاب صاحب دی او د هغه ملګري دي شمشیر علي صابر شهاب خان شیر خان بابر شډل او بابر پی ټی آی دا د زموږ سوپر سټار شاهد خان او هدایتکار ارشد خان فیډریشن چیرمن دی او دا د هغې ملګري دي دا د اوپننګ دا پروګرام د هغې د طرف نه د سوات موږ یې ډېره مننه کوو او د هغې لپاره لاسونه پړکوو ویټ ورګه زما استاد چې دی ما ته شاته نو د لیټ ونی زما راشه هغه موبایل دلته راشه او وي ته وي د لیټ ونی ته ته ده کې نم وي را ماته جورج
خلکو ته کیسې کوي دلته زه ولاړم لیټ مې دلته کېنه کېنه دا به څه شو دا لیټ ویم دغه شنو آجی اکشن اوس د دې نه پس خپل ګران سینیئر سپر سٹار شاهد خان صاحب ته بلنه ورکوم چې د ډرامې په اړه د اوپننګ په اړه د کوم ګیدرینګ زموږ جوړ دی د دې په اړه څه خبرې تکون کوي راوړه دې لاره ادمه جی استاد مخکې راشه شي شو کور زمان نه خیر راو ونه څنګه نه کچکول ور په مو خیال وکوي प्रेम देगा تو پریم کا لگا نه دی نه بس بلکې 3 گیا فور دے جی فور دے جی ایکشن السلام علیکم څنګه چې مخلص سے بوش فرمایل چې یاره دلته کې ډېره زیاته یخني ده نو واقعي چې ډېره زیاته یخني ده او په دې یخنۍ کې زه په ډیزل راغلی ما دلته شوټینګ دپاره د سوات ته نو انشاءالله کوشش هم دا دی چې دا ډرامه ډېره ښه جوړه شي او امجد نوید صاحب زما خیال دی چې د ډېر زیات فام کې دی نو زما انشاءالله امید دی چې دا به ډېره ښه ډرامه جوړېږي او دې کې موږ سره نور هم داسې نوي اکټران هم شته زاړه اکټران هم شته او ډېر ښه طریقې سره دا کار روان دی باقي تاسو دعاګانې کوئ چې انشاءالله دا کار په خیر خیریت سره ختم شي اوس به څوک خبرې کوي بس یو کریکټر کچکول دی داسې ووایه زه یې ګاډه بینګو کوم بیا کبا ګاډه بینګو کوم کچکول به دی امجد نوید ریډي کو جی جی دغه د چې دغه وایي که نه خبرې کوي بیا ما ډغه کوه ماسټر چې نو حواله اوس نه ریډي جی بس کوایټ ریډي جی ایکشن کتونکو د شاهد خان د خبرو نه پس څنګه چې موږ داسې ګړه بړه واورېدل چې یاره د بلې ډرامې ډایرکټر چې کوم دی کچکول دی نو الله دې وکړي چې کچکول شي کې خیر دی پسې خو الله دې هم چې نوید لم ژوند نور کې دی نه وفات کېږي زما سره خوا کې ښي لاس ته زموږ یو آرټسټ ملګری ولاړه ده خپل تعارف به هم پخپله وکړي او څو خبرې هم ډرامې متعلق وکړي تاسو سره جی ډایرکټر راغلی ښه ډایرکټر چې موږ ته ایکشن وایه ډایرکټر دا ټول زمان دا کچکول شاید خبره دا شاید دی دی ښه چې هیر لګي او دا دغه ده فاطمه هغه پروډوسر دی ښه عجیبه ایکشن السلام علیکم ګرانو مینوالو زه یم ستاسو صنم جان کوکو موږ دې ټیم کې راغلي یو مدین ته موږ د یو ډرامې په سیټ باندې موجود یو ډرامې نوم دی کور زما انګار شو په دې کې موږ سره ډېر ښه سینیئر اکټران دي چې یو پکې دی فلم سټار شاهد خان نعیم مخلص صاحب موږ سره دی دې کې موږ سره بیبي شیرینه ده د دې ډرامې چې کوم دی نو پروډیوسر دی اجبر او د دې ډرامې ډایرکټر چې کوم دی نو خو تاسو ته پته نه شي هغه څوک دی موږ سره ولاړ دی هغه نوم دی مخکې چېرته وډېږي هغه نوم دی امجد نوید صاحب دې کې موږ سره چې کوم دی فاطمه د په لومړي ځل امید کوو چې ښایسته لګیا د محنت کې ښایسته کار یې پکې وکړو انشاءالله دا ډېره زبردست او ښایسته ډرامه ده د دې نه علاوه موږ سره دې کې نور هم ډېر ښه اکټران دي بس امید لرم چې ستاسو به خوښېږي فاطمه دا به چې دې څو ولګا
هسه بس یو څو خبره خیر دی نمونه تاسو نه درځي خیر دی رامي مطابق یاره څنګه کار بس صرف شاهد خان نام مولا بھی نہیں ہوا रेडी जी रेडी रेडी अजू बोला तय एक्शन د دې ملګری خبره تاسو اورئ نه پس زمونږ د ډرامې چې کومه هیروین ده د شاهد خان سره د هغې فیر دی په دې ډرامه کې او نوې ده تاسو به زما خیال چې په فرست ټایم باندې په دې سکرین باندې وینئ او دا خوش قسمتي ده د هغې چې د هغې سره هیرو شاهد خان دی که چېرې نعیم مخلص ورسره وي نو زما په خیال چې به دومره نه وی کتلې خو دا د هغې خوش قسمتي دی چې شاهد خان ورسره دی نو بلنه ورکوم هغې ته چې هغه هم د ډرامې متعلق یو څو خبرې وي فاطمه ګل بس عمدہ تو ہے کہنا جی हमारा लास्ट तेरा था पेशा कबल का रात और बस कदर नहीं था خیر دی سم تاسو یو